عبدالرحمن استاده کار خو لږ پاتې دی که نه او مړه یې سل اخلاصو ټول د یو ورځ کار دی داسې کار به وکړو چې دوه درې ورځې به بې تېرې کړو چې دیړي خو موزي که نه بل ځای کې واسې هم کار نشته دی راځه ښه راځه دومره نه کوشو مه ګوره راځه یو شېبه دمه وکړو عبدالرحمن استاده راځه پرېږدی نور بس دی پرېږده مې اخلاصوه راځه کار پاتې دی چې خلاص یې کړو راځه پرېږدی د خلاصي څه لپاره سبا به څه کوو سبا بیا خدای شته دی مړه بل ځای کې به کار پیدا شي او ارامې دي پیسې کارونه کومه دي عبدالرحمن استاده راځه پرېږدی مې خلاصوه کار راځه سبا دپاره به پرېږده یو څه شی که نه ګوره لاله ورامه پسې مه ګرځه راځه یاره ستا خبره ټیک ده بس نرم تېر شوی دی او چې تی نه اجازې څه کړو او پاجي صاحب هسې نه معلومي هغه خاطره چې مړه مې کوم چې هغه نه کوي موږ یې څه کوو چې کوي یاره خاطره مساله ډېره پاتې او که لږه او مسالې خبره دې وکړه یو ځای کې مې کار کولو یو مزدور ته مې ویل منډه که مساله راوړه مزدور ورک شو ها ګورم را ګورم مزدور نشته دی لکه دا څنګه چل دی ورک شو سړی یو ټیم کې ګورم چې بله سکې مساله اچولې ده د کټۍ مساله نه ده خلک یې ترکارۍ و دغه کې اچوي که نه دی راوړه ما دې مساله دې راوړه که نه وایي دغه لږه مې راوړه وایي نوره خو پیدا نه شوه ما دې کومه ده د کټۍ مسالې راوړه راځي صاحب راځي صاحب بجي صاحب منډه خاطره خښتې راوړه السلام علیکم استادانو وعلیکم سلام څنګه چل دی زبیجان استاد کار روان دی په خیر او حاجي صاحب بس لګي یو کار د خیره دی لکه ته مې ویلې ما چې کار زر خلاص کړي حاجي صاحب مال ډېر ښه سړی دی او مالکار ورته د خیره خلاص کړي چې بس زوتي نه او کار دوه درې ورځې کار پاتې دی او ډېر کار هم کړی دی وګوره دوه درې ورځې یا لکه زبي استاد دا خو یو دیوال دی که څنګه دوه درې ورځې دغه خو پوه نه شوم یاره حاجي صاحب نو چې سم کار غواړي خو بس دی خو ټیم نیسي نو او بل زه هم وړاندې دی زموږ دا کار چې ګډوډ دی په دې خاطر باندې بس ښه صحیح ده څنګه ښه تاسو ښه پوهېږئ زه هم ښه کار غواړم چې ښه کار مې وشي خو ګرمي هم ده استادانو زه زما چې تاسو ته لږ شربت راوړم یخې اوبو بندوبست ورته وکړم او غرمې دپاره مې ته ښایسته غوښه هم تیاره کړې چې خفه رانه نه شئ صحیح ده که نه استاده غوښې در باندې خوري خوراکونه در باندې کوي او ته بیا هم کار خلاصې ټول د یو ورځ کار دی داسې کار به وکړو چې دوه درې ورځې به بې تېرې کړو چې دیړي خو موزي که نه بل ځای کې واسې هم کار نشته دی راځه ښه راځه دومره نه کوشو مه ګوره کار مه خلاصوه زه چې ځو راځه چې نصیحت وکړو ګپ ولګو راځه راځئ چې استادانو پاڅېږو حاجي صاحب بیری نه شي راځي به موږ باندې څه پوهېږي وخت تللی دی راځي ډېر وخت پکې تېرېږي ساده سړی مې ولیدي او د هغې کوم داسې حلالې پیسې دي خو یو ځای بل ځای نه پیدا کړي دي یاره مړه د مې کوم مړه ارامې پیسې دی کومه پسې حلالې ګټې دي غمې مه کوه یو ورځ لګېږي دوه به ولګوم چې حلالې پیسې وي داسې ځایونه په حلالو پیسو نه جوړېږي نه ارامې پیسې دي خپل کار به کوي ساعت تېروه ساعت تېروه وخوره څه کې توبه خدایه توبه دا زه څه کوم او دا تاسو څه کوئ زه اوس په همدې ساعت لاړم چې تاسو د یخ شربت د یخ اوبو غم وخورم چې استادان په دې ګرمۍ کې لګیا دي خدای راخواسته ذوب نه شي تاسو دومره ګنده سوچ او بیا ویې وایي چې د هغه څه حلالې دي که حلالې دي که ارامې دي تاسو دپاره خو دا نه دي په کار که نه د یو کافر کار هم چې کوئ که نه نو په صدق او په ښه نیت بیا کوئ دا نه ده په کار چې د هغه حلالې دي د هغه ارامې دي تاسو ته یې نو څه تاسو ته خو زه پوره دیړي در کوم په تاسو باندې هغسې خرچه کوم چې خیر دی غریبانان دي خفه نه شي خو که چې څه چلو کوي څه کار کوي ولا زه خو دیړي مار یم د دیړي مار هم دومره ظلم
چې لږه موقع لاسته ورله څومره چې د هغه وس کېږي هغونه ظلم به کوي. د قومندان خپل ظلم دی، د ولسوال دی خپل مطابق ظلم دی، د رئیس جمهوره پورې دی خپل ظلم دی. خدای ته وګورئ، تاسو خو لږ په قلاره شئ. ولې بچو ته حلاله ډوډۍ نه وړئ چې ماښام ورته مې روانه کړي؟ ولې سهار د وخته راوځئ تر ماښامه پورې ناولې جامې په غاړې خولې درنه روانې سخت سخت کارونه کوئ، خښتې وړئ، تیږې وړئ، خو بیا هم پکې داسې کارونه کوئ. څوک چې نه پوښتنه وکړي چې څه کار کوې؟ والله زه دیاړي مار یم، خو خبر نه چې څومره ظلم ستا په خپل دیاړي کې روان کړی دی. ولې و د خدای نېکبخته ولې حلاله ځان ته اراموئ؟ څومره سخت کار تاسو کوئ، خولو کې ډوب استئ، خو معمولي غلطي مو کړه ټولې پیسې مې د الله حرامې کړي، په بچو باندې مې د حرامې وخوړې. خدای ته وګورئ، لږ سم شئ. یوازې تاسو ته نه یم، زه هغه چا باندې غږ کوم، په هغه چا زه اواز کوم د دې طریقه چې هغه ظالم دی د خپل وسې پورې. ولې ظلم کوې؟ خدای ته به څه جواب ورکوې؟ هغه په دومره ځای کې چې تګ دي ته به هلته څه کوې؟ څه پوښتنه به تا نه کوي چې تا څه کول دنیا کې؟ لږ په ځان رحم وکړئ، په خپل اولاد هم رحم وکړئ. زړه خو مې غواړي چې خپل کتې کوري در په سر کړم او ورکم په دې ځای باندې، خو چې داسې کار ما وکړو ستاسو ما کې فرق نشته دی بیا. خو زه به ستاسو هغه وړو وړو بچو ته وګورم، خو آینده کې داسې کار مه کوئ. اوس دی پاڅېږئ او خپل کار وکړئ. ما درته نه ویلې کار وکړو، تا ویل نه کېنه. والا چې ښې خبرې وکړې عبدالرحمن استاد، زه خو پوه نه وم. اوسه پورې خو ما خلکو ته ویلې، کارګرو ته به مې ویلې، مزدورانو ته به مې ویلې چې کار مه کوئ، حاجي صاحب نشته دی. حلاله ورام باندې پوه نه وم. اوس چې پوه شوم، اوس به خلکو ته وایم ګوره مزدورانو ته به وایم چې حاجي صاحب نشته، الله خو شته په سر که نه، خپل کار به کوو، خپل روزګار به کوو، بس د حلال رزق ځان ته نه ارامو نور بس دی.